دلته موږ نړیواله پښتو ورځ ده، پښتون نړیواله کلتور ورځ ده چې دا د 2015 کې دلته پښتو عالمي کانفرنس وسو چې په هغه وخت کې د پارټۍ صوبایي صدر نصرالله زیر تجویز ورکړی و پښتو عالمي کانفرنس ته ورکړی. دا فیصله اوس به چې نن د اقوام متحده په قانون کې د کنده د رول مطابق هلته دا ورځ لمانځل کېږي. د دې ورځې افادیت دا دی چې دنیا ته موږ دا ښکاره کوو چې پښتون افغان قام دا یو ډېر لوی تاریخ لري، دا د زرونو کارو تاریخ لري، دا یو پرامنه قوم دی. دا په هندوستان کې په داسې سیمې کې چې موږ باچي کړي دي، زموږ مشران چې باچي کړي دي، ډېر زوروري د تجدید یافته باچي کړي دي، امن سکون عدل انصاف یې کړی دی. زموږ مقصد دا دی چې پښتون قام یو پرامنه قام دی. موږ دنیا ته دا وایو، خصوصا د پنجابي استعماري قوه د دې واکدارانو ته دا وایو چې پښتون افغان قام لر و بر افغان قام دی، امن ته پرېږدي، خوشحالۍ ته دې پرېږدي، خپل ژوند، خپل تعلیم، خپل ازادۍ ته دې پرېږدي. لہذا موږ به انشاءالله د دې میلې په توسط سره به موږ لکه په تاریخ کې چې موږ ټولو بر صغیر ته امن و سکون و خوشحالي ورکړې ده، د هر چا د ثقافت خیال مې ساتلی دی. که هلته هر کوچنۍ قبیله په تاریخ کې سوې ده، پښتون افغان قام لکه شیرشاه سوري و علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي و احمد شاه بابا و میرویس نیکه و فتح خان بړیڅ و دغسې نور زموږ مشران چې تېر شوي دي، شهابالدین غوري و، موږ هلته امن سکون خوشحالي ورکړې ده. لہذا دنیا ته موږ دا وایو، خصوصا پنجابي استعماري قوت دا وایو چې زموږ و دې ثقافت، دې تهذیب، دې لونګۍ ته دي د قدر په نظر وګوري، نو به انشاءالله په دا سیمې کې، په دا ټول وطن کې، خصوصا په لر و بر افغان وطن، پښتونخوا وطن کې به امن راسي. د دې پروژې سبا دا موجوده پاکستان به یو خوشحاله پرامنه پاکستان جوړ. دلته موږ ساره سې تاسو وینئ اتڼونه شوي دي د مختلفو قبیلو، په دې کې زموږ د خلجي قبیلو، د کاخیلو، د سلیمان خیلو، د بړیڅو، د کاکړو، د څوکزو، دا اتڼونه ساره سې شوي دي. دلته به اوس دا د سټالونو تاسو وینئ 30-40 سټاله لګېدلي دي، د مختلفو خلکو د مختلف تاسو وینئ شیان، تاریخي شیان پراته دي. اوس به دې پس به انشاءالله د غیږې پروګرام وي، بیا به اتڼونه وي، بیا به میوزیک پروګرام وي. دا به سلسله به د شپې د 10 بجو پورې انشاءالله روانه وي. نړۍ ته موږ دغه پیغام ورکوو چې موږ دې امن ته پرېږدي، موږ امن غواړو، موږ د ټولو پښتون افغان قام امن ضرورت دی، موږ د خپل ازادي غواړو. موږ دلته په دې پاکستان کې چې موږ فلحال اوسیږو، دلته موږ خواست کوو د واکدارانو سره، خصوصا د پاکستان د واکدارانو سره، د پنجابي استعماري قوت او د ایجنټانو سره چې موږ دې امن ته پرېږدي، موږ بچیان، موږ تعلیم ته پرېږدي، موږ ترقۍ او خوشحالۍ ته پرېږدي.